بسم الله الرحمن الرحیم. د اعتکاف په حواله چند ضروری مسائل عرض کول غواړم. کم شیان معتکف ته جایز دي؟ په مسجد کې خوراک کول، څښاک کول، خوب کول، که سنت اعتکاف وي، که واجب او نظر اعتکاف وي، که نفلی اعتکاف نیت چې وکړي په مسجد کې خوراک و څښاک معتکف کولی شي. او دغه رقم د اعتکاف په حالت کې که چیرې معتکف دپاره یو څوک د ډوډۍ و د سالن د راوړلو د مقرر وي، خو ښه خبره ده. که نه وي یا کله هغه یو خواته تللی یا ناجوړی معتکف د نږدې ځایه څه کور یې نږدې وي، د خپل ضرورت دپاره، د روزماتو د افطاري دپاره، د پیشلمي دپاره هغه خپلې ډوډۍ راوړلو دپاره تللی شي. یا که څوک نه روژمات یا پیشلمی د تناره د ډوډۍ دپاره بل څوک نه، نو دا هم ضرورت دی، معتکف ورته وتلی شي. ضرورت خو وخت د باندې زیات نه ضایع کوي، د خلکو سره دی په ګپ و شپ باندې وخت نه ضایع کوي، برته راسي. دا د معتکف دپاره ضروري دی. که چیرې معتکف بل څوک نه و، تناره له ورلی یا کور له ورلی، هلته سالن تیارېدی یا ډوډۍ پخېدلو کې یو 15-10 منټه انتظار وکړي. انتظار کول هم ورته درست دي، په دې سره اعتکاف نه فاسدېږي. بل دا چې معتکف په خپل اهل و عیال دپاره، بچانو دپاره اول کوشش دا وکړي چې د هغو د اختر سودا و یو ضروري شی وختي وکړي. که بالفرض وخت و فرصت نسو ورته میلاو، نو د اعتکاف په حالت کې د مسجد څخه نه ووځي، په مسجد کې دننه هغه یو شی ورته راوړي، سودا کولی شي، هغه سودا والا ته پیسې ورکولی شي، د دې اجازت شته. دغه رقم معتکف د اعتکاف په حالت کې په مسجد کې خوشبو لګولی شي، تیل لګولی شي، لباس خپلې کپړې و کالي بدلولی شي، مګر شرط دا دی چې مسجد به په تیلو، په صابون و په داسې شي باندې به ګندکوي نه چې بیا د مسجد آداب و بې ادبي راسي، آداب و خلاف ورزي راسي، یا و نورو لمنځیانو ته د هغه داسې بدبو شی دی نږدې چې انسانانو ته تکلیف وي. بهرحال معتکف لباس بدلولی شي، کالی بدلولی شي، په مسجد کې دننه خوشبو لګولی شي، پر سر و پر ژیره باندې تیل لګولی شي. دا ټول امور د معتکف دپاره جایز دي. په مسجد کې د ضرورت خبرې کولی شي. که د بهر یو څوک رالی یا معتکفین په خپل مابین کې هم یو د بل د ضرورت خبرې کولی شي، مګر غیبت، مردم ازاری یا داسې خبرې چې په دین اسلام اجازت نه ورکوي، د اعتکاف خرابي، د اعتکاف ثواب ور ختموي. معتکف د داسې خبرو څخه ځان وساتي. بل د مسجد په حدودو کې دننه معتکف اذان هم کولی شي، اقامت هم کولی شي، جماعت هم ورکولی شي، درس هم ورکولی شي، تعلیم هم کولی شي. یو چا د یو مسلې پوښتنه ځینې وکړه، هغه هم ورښولی شي. د دې ټولو شیانو اجازت شته، بشرطې کې چې د معتکف د اذان دپاره د مسجد د حدودو څخه نه ووځي. البته که یو سړی مؤذن دی او معتکف دی او د اذان ځای د مسجد څخه د باندې دی، بیا هم ضرورت دی، وتلی شي، اذان کولی شي. په دې سره اعتکاف کې څه نقصان نه راځي. د خپل طبعي حاجاتو دپاره هم معتکف وتلی شي. مثلا اودسمات دپاره، د اودس دپاره، د غسل دپاره مسجد کې معتکف و احتلام وسو، غسل ور باندې واوښتي، د دې لپاره هم معتکف د مسجد څخه وتلی شي، د جنابت غسل کولی شي، اودس کولی شي، بولی او ضرورت پوره کولی شي. د ضرورت کوشش دی دا کوي چې نږدې د مسجد سره خپل ضرورت پوره کړي، ډېر لرې نه ولاړ شي. دغه تره هغه کارونه چې مسجد آداب و خلاف ورزي راځي د معتکف دپاره مناسب نه. مثلا سګریټ څکول، بیړۍ څکول، نسوار کول، پان کول په مسجد کې دا جایز نه دي، د مسجد آداب و خلاف ورزي راځي. اول خو کوشش دا وکړي چې دا شان پرېږدي. که بالفرض نه پاتېږي، د یو چا نشه و عادت یې، نو هغه دپاره بیا دا دی چې د اوداسه دپاره دې ولاړ شي. په اوداسه و د استنجا په حالت کې دی دغه خپل د سګریټ یا د بیړۍ دغه ضرورت هم طبعا ورسره پوره کړي. مقصودا د سګریټ و بیړۍ و نسوارو دپاره معتکف د مسجد څخه وتل جایز نه دي. بیا چې کله دغه سګریټ و ضرورت پوره کړي، د اوداسه دپاره وتلی دي، اودس هم وکړي، کوشش دې وکړي چې خولې څخه بدبو لرې کړي، خوله صفا کړي. دغه رقم معتکف چې په کم مسجد کې اعتکاف دی، که چیرې په هغه کې د جمعې لمونځ کېدی خو صحیح، که چیرې هلته د جمعې لمونځ نه کېدی و هغه ته نږدې بل مسجد جامع مسجد و هلته د جمعې لمونځ کېدی، نو معتکف د هغه جمعې د لمانځه دپاره وتل تللی شي، جایز دی. خو کوشش دې دا کوي چې څومره نږدې جمعې لمونځ کېږي هلته ولاړ شي، ډېرې لرې جمعې لمانځه پسې ولاړ نه شي.
چې څنګه د جمعې لمونځ وکړي سنت هم هلته کولی سي، خو افضله دا ده چې سنت هغه خپل د اعتکاف مسجد کې هغه له ځان راورسي. مګر که یو سړی په صحرا کې په اعتکاف کې ناست دی، بازار له د جمعې دپاره لمانځه دپاره سفر کوي، دا درست نه دي، د دې سره اعتکاف خرافیږي. ځکه په صحرا والا باندې چې دی اعتکاف جمعه فرض نه ده، نو چې جمعه فرض نه ده نو دی په صحرا کې دی، د صحرا څخه بازار له د جمعې لمانځه دپاره تلل معتکف دپاره ټیک نه دي. دغه طرح معتکف د اعتکاف په حالت کې دی راووتی، د خپل اودس مات یا د اودس ضرورت دپاره راووتی، اودس یې وکړي، پر لارې را روان دی، چا ورته سلام وکړي د سلام جواب ورکولی سي، یا یو څوک ناست دی ورسره تیریږي سلام ورته کولی سي، په دې سره اعتکاف کې څه فرق نه راځي. یا دی را تیریږي په جنازهګاه کې، جنازه حاضره ده، جنازې لمونځ دی، په هغه کې هم شرکت کولی سي، لیکن دا واورېدل په مسجد کې چې پلانې ځای کې جنازه ده، خصوصا د جنازې دپاره د مسجد څخه وتل دا صحیح نه دی، اعتکاف ماتوي. ځکه جنازه فرض کفایي ده، چند مسلمانانو وکړه د ټولو غاړې په خلاصیږي. معتکف سپیشل خصوصي د جنازې دپاره وتلو سره اعتکاف ماتیږي. البته که په لارې کې را روان و او دسه دپاره غسل دپاره وتلی و، جنازه تیاره و، شرکت پکې کولی سي. دغه طرح معتکف د کوشش کوي چې د اودس مات یا د اودس یا د غسل ځای غسلخانې هغه استعمال کړي کوم چې د اعتکاف مسجد ته نږدې وي. لیرې ځای پورې تلل، نږدې هم د مسجد سره د اوداسه ځایونه شته، دی دلته نه ځي، هلته ځي، استعمال یې کوي، د سره اعتکاف